شلنګ د بنگړو دی شلنګ 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 د بنگړو دی شلنګ 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 د بنگړو دی شلنګ 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 د بنگړو دی. وعلیکم السلام. بخیر است بخیر است جور شای است بخیر است خیر و خیرات دی خدا مغمره کو راضی مهربانی خدای واسه الله دې عزت وکړه. خیر است جور است جوړونه بیخ شکر دی تا شای است ماشاءالله شبې دار بیداری ونه کنو د کارم پسې اخلي. خان صاحب چیرې دی؟ خان صاحب خو ولاړې کاناډا ته دا د هډوکو کلسیم یو څه ختم سوی نو بره ولاړې ول دغه کلسیم به پوره کړم. نو کاناډا ته چې کوله غزني ته بتللی وای. غزني ته ولې شنامین مسجد پیدا کیږي او میوه په الله مسجد وای د هډوکو کلسیم خپل پر کیږي. څه کې نو بالا خو نو د څوک چې پیسې پیدا کړي نو غزني باره په نظر مونږ خپل ملک وای زم بل ملک ته پیسې لري نو دا خبره او سید نو خان صاحب نسته زبر سولاسم بیا که خان صاحب را دی بیا بیرته پراوګه زنه پښتنه به پروکم. یا یو ګلاس چای بچ بیا خان صاحب ما د کار په اخلي نو وز ما پرس کې لغته وای دا کته ولر نو بیا به زه سوکم یو ګلاس نه مې نشنه چای بچ خو چلی مم دي خاطر مم نه کېږي نو شمه نه نو بیا به بل وخت سره وچ یا یو ګلاس چای بچ خامخا بچ تلای نسه فقط یو ګلاس یا خو امنیت شمه نو امنیت شمه نو خان صاحب د بزو ما خپل ورته ویل یا بیا وای دا شیطانات ورته کړی دی یو ګلاس چای بچ یو ګلاس فقط یو ګلاس امنیت شمه نو په زور را باندې شه څنګه نه شه چای وچ شبه اولار ستلای نسه تکشنه نو چای وچ شبه اولار څه په خبره نه پیږه ته لا کلاس مکو ور چای وچ شمکو دا چمنه مکو سړی څه زه په امنیت شم نو نیت شم په زور را باندې شه خان صاحب ته ځوام زه نه شم نه مې ورته مې وویل چې زه نه شم خان صاحب ته خپل غاړه خلاصو فقط یو ګلاس چای وچ شبه بیا ورور از ما کار په خطر کې راځي مکو ته مې ولې جذبات کړې ولې جذبات یا جذبات خبره نه ده ورور مسكين سړی زړه مې در باندې سوځي نه که جزانم را باندې وډبوي اوس اریان يم چې درته وایم واسه به خسته د زړه د پاره واسه چای راوړ وې چې وشو نه راوړ څنګه نه راوړ اول نه شله وسه شم وس به مې نسته نه در باندې شم زلاس خلاص خان صاحب ته مو ځه نه نه ځه نه را باندې شه یا ځه د خان صاحب ته شکایت وکم نو سیدی یو نه حساب کار نه کوي نن منو سره دا چمونه کوي چای